ستا د انټرویو کې دلته د کالج چوک کې یو کس و یو پهلوان رالو یو درې کسان ورسره نور هم اوس یې خوا دې خوا یې کول ما وله دا چل وکړو صرف دله خو مثلو دا چل مې وله وکړو او بس سړي بس یې سترګې ووته که نه دا تا ته دا مخکې دا خبره کړې وه که دا یې ما ته وکړه نه واقعي دا پاله یاره ده وایي چې کار روزګار څه کې کار روزګار بس هیلث ټیکنیشن کوم دا دلته د خان بابا حجره کې که نه دلته بار شم نه کومې په دا کې کوم انسټیټیوټ کې ما ته مخامخ کس راشي داسې دې ووایي خو اوس ته زما لکه مطلب مېلمه یې زه به تا ته اوس نور څه به راته وایم نه خو که راته ما ته بار میلاو شوی او تا ما دا سوالونه کړو دی به مې له ډېر ښه جواب درکړو دا راته ووایي چې پهلوانه تر څو پورې به د خان بابا په قلا کې وال خورې دا راته ووایه نو وال خو ما څه په بېغیرتوبه په دغه نه دي خوړلې خو دی وایي چې پهلوان وایي چې ما له کرۍ راکړه لکه تا نه ما کرۍ غوستې ده ما تا نه اغوستې ده نه نو ډرامې هم کوي او بیا چې ما سره مخامخ شي نه الحمدلله الله نه زه په دې هم شکر لکه کرۍ دې نه ده غوښتې یو خبره دا ده یو نه السلام علیکم فلوال مرداني ویډیو د مخې لراله او نوې درته انټرویو اخیسته هغه تاسو سوې تاسو دا ویډیو مکمل وګورئ پس خپل پیغام درکوم دا راته ووایي چې دا پهلوان مردانې دا نوم در باندې خپله مشهور شوی که چا ایښی دی دا زما کشر ورور دی دا راله هغه ایښی دی د پهلوان د مقصد نه خبرې چې پهلوان څه ته وایي نو بس هغه ما ته وګوره یم که نه پهلوان یم نه پهلوان خو به سوچ هم پهلوان ساتي که نه الحمدلله ښه سوچ مې پهلوان دی او زه وجود مې هم د پهلوانۍ دی ته روغ یې او که نه بس راځه 1 to 1 لګو چې زه روغ یم خو زه لیونی د 1 to 1 خبره نه کوم لکه دا تا چې کوم کردار ادا کړی و که نه نو دا د څه د وجې دی ادا کړی و لکه دې کې ستا مقصد څه و که نه کوم ګاډی چې دې راوستو خان بابا نه د چیلنج ورکو ځکه چې چېرته د خان بابا وجود او چېرته ځان نو ته ما ته وګوره زه هم پهلوان یم او کردار زما څه غلط کردار خو نه دی کردار زما څه غلطي خو نه ده کړی ګاډی مې راوستو چیلنج و پهلوانانو خو دغه کار دا راته ووایه چې شهرت دپاره دې کړی نو هغه ته پرېږده کو هر څه دپاره مې کړی خو چیلنج د پهلوانتوب دپاره مې کړی دی نه نو پهلوانتوب خو بیا په کار دی چې ته هغه له مخامخ ورغلی وی که نه نو د ګاډي د چیلنج نه څه مطلب الحمدلله مخامخ بالکل په یو ځل نه 2 ځل نه 15 ځله ورغلی یم مخامخ سترګو سره مې له سترګې مې لو کړي دي ورغلی یم کووال سترګو باندې دغه کېږي مقابله نو کووال مې خوړلي هر څه کو ته اوس دې ټاپک ته راځي چې تا ګزار خوړلی تا دغه خوړلی کو هر څه مې کړي ګزار مې وخوړو هر څه مې وکړه په بهادرۍ مې وخوړو یو کس دپاره دا هم برابر ده چې یو کس ته مخامخ ودرېږي او سترګې کو له سترګې مې لو کړي او کو هغه زه بیا وال وخورم کو زه هر څه کوم خو بس ما مې لو شوی یم نه په والو کې مې عزتي نو بس هغه والو کې عزت او بېعزتي ته پرېږده خو زه مې لو شوی یم ته لکه مطلب کو ته د والو دغه کې نو ته راځه ما ته به ولګو نو یا به تو ګټې یا به زه نه نو زه خو مقابلې زه خو تا له مقابله نه در کوم چیلنج دی له نه در کوم که نه هغه له خو تا چیلنج ورکړی و که نه مقصد مې دا دی نو زه به تا له هم چیلنج درکړم راځه که نو چې زه اکسپټ کوم نه نو بیا نو بس ته به ول نه اکسپټ کړه چې ته ما نه داسې روان تپوسونه کې روان سوالونه کې نو دا هم تل نه ده پکار زه هغه سره ورغلمه صادق به یې ته رسې نری نری خان دی لکه اخسر مقصد د ده دا پهلوان هسې ګرمېږي خبره دا ده ده له ولې ته چیلنج ورکوې یا خو دونه پهلوان نه دی طاقتور نه دی خان بابا دی نو پهلوانو تا چیلنج ورکړه ځان دې پیو ځان دې پې چې کوم دی خراب کړه زه دا نه وایم پهلوان ښه پهلوان سړی دی د ده همت ته زه چې کوم دی سلام کوم چېرې ډېر کسان دي چې خان بابا له چیلنجونه ورکوي خو سامنے نه شي کولی پهلوان داسې یو سړی دی چې دی راغی او په حجره کې هغه له چیلنج ورکړو باقاعده خپل ګاډی مو ته پرېښود که تا وګټلي نو واقعي چې پهلوان ګاډی بیلو او بیا چې کوم دی خیر مونږ به کې وله منډې ووالې ګاډی م تې وله روباسو خو ستا خبرې له راځم یو چې تا منډه نه والې بهي داسې کار و دا هر څه دا غونډ غول چې لړلې غول تپل دا ده کړي دي پوه شوې چا صادق او دا ده کړي دي ده زه دې ځای ته راوستمه په ویرا شو هلته لړ شو دغه ته لړ شو دا خو اوس مونږ ولاړو دلته مې لو شو نو دا غونډ غول تپل ده کړي دي ده زه راوستم ویرا شه دغه وکړم او دا وکړم او بیا به منځ کې ما له خپې والې ما ته هلکه رنګ به وکړو زه به ته له ګاډې راولم او زه به دا وکړم زه به هغه وکړم هلکه ته بیا سړی په غول وړی ولې چې بیا ورته دا خبره دا راته ووایه پهلوانه دا راته ووایه چې دې چې کوم چیلنج و دې کې تا ته پیدا څه میلاو شوه پیدا کو ما ته میلو شوي یا نی میلو شوي خو لکه مثلا ما زه په هر یو پیج باندې وایم هر څه دغه باندې چې ده ما لکه مې خپې والي د کوم خوا ته چې را سره ودرولې دی نه نه زه دغه خبره یو طرف ته که هغه نه به زه خپله تپوس کوم که نه تا چې کوم چیلنج د خان بابا سره ایښودی و دې کې تا ته څه پیدا میلاو شوه
دې کې بس پیدا اصل کې دا ملو شوه چې الحمدلله لکه مطلب چا نه چا خو وپېژندم کووال مې خوړلي کو ارڅ مې کړي خلکو وپېژندم ښه په درنایي راته اواز کوي پهلوان داسې لاړو پهلوان هغسې لاړو پهلوان چې اوس که پهلوان اوبه اوس که نو اصل کې زه په سوشل میډیا دې شیزونو باندې پوهېدم هم نه خو بس دا چیلنج مې کتلو ما یم دا بس شي زیرا چې ما سره چیلنج ولګي چې پته ولګي 30 لاکو ګاډی چې دلته پرېښودو چابي تې واله نو بیا هغه ټایم کې څه حالات وو هغه ټایم کې بس رور زه به تاته څه ووایم خو بس هغه څه ملګري بیا دا شی چې ده ما لکه دغه کړی و که نه چې راوستی یم نو بیا ترې راله ده دغه کو نو راوستی صادق تورو وي ده راوستم بیا رسته شوی م مانه دی ماشاءالله الله دله ښه غټ وجود در کړی دی که مازغه نشته ته ولې نه رسته شوی پهلوان پوره دلته کې ډېر په دې ګیټ باندې راځي ولاړي ګوره خان بابا خو یو ورلډ سترونګسټ مین دی په دنیا یې خلک پېژني هغه سره چې میلاویږي ګوره یو ندي ته کراس کې یو سیند کراس کې نو په پول به ځې که نه خان بابا له ځې نو په یو طریقه به ځې نو خان بابا سره ما دې راوس ما یې پرېږده زمونږ پښتون رور دی یو لار مې وله جوړه کړه مې زر را سکرین ته به شي خو لکه ده یو چیلنج مو نه ګټه 3-4 چیلنج ده وکړو لومبې ما سره راغی نو هغه خو زمونږ بیل رور زه به یو خبر وکړم دی چې کومه خبره کوي دی غلطه دا هلته سوشل ورکران راټول کړو دی زما هغه پیښې کوي چې چابي تې واله او دا چلونه دی ما پسې ډرامې او دی ما پسې پیښې کوي دا هغه دی کو دا وایي چې د ویډیوز نه دي کتلې دغه نه دي کتلې ما هر شیز ده زه ګورم ما کتلې ده چې ما پسې کومه ډرامه لګولې ده هغه ډېره وایرل شوه دی وایي چې پهلوان وایي چې ما له کرۍ راکړه لکه تا نه ما کرۍ غوستې ده ما تا نه اغوستې ده نه نو ډرامې م کوي او بیا چې ما سره مخامخ شي نه الحمدلله الله نه زه په دې م شکر لکه کرۍ دې نه ده غوښتې یو خبره دا ده نه یو خبره دا هم ده زه په دې د الله نه شکر وباسم چې شا په شا زه ډرامې کوي چې په مخامخ شي نو بیا د وجود نه متاثر قسم دې کوټره ته هم بیا کولی شي بیا نشي کولی دا راته ووایي چې پهلوانه تر څو پورې به د خان بابا په قلا کې وال خورې دا راته ووایه نو وال خو ما څه په بېغیرتوبه په دغه نه دي خوړلې خو ما زه ورشم چیلنج ورکم یا به چیلنج هغه ګټي یا به زه ګټم ټول عمر به هغه ګټي نو داسې روز به الله راولي که نه چې زه هم به وګټم هېڅ دغه نشته خوله مه چینګوه خوله مه دا کوه سیریس دا راته ووایې پهلوانه چې ته صادق تورو راوستې دلته که نه ستا هم خپله به هم دا خواهش و چېرې زه وایرل شم ځکه په ټیک ټاک باندې تا ټیک ټاک آی ډي جوړه کړه نو هغه خو تاسې یو قسم ښېګړه کړې ته وایې چې اوس راله هر سړی آواز راکوي چې هلکه پهلوانه چې اوسکه اوبه اوسکه نو هغه ښېګړې جواب دا دی هغه صحیح ده هغه ټیک ده هغه به زه ده ته زه شکریا ادا کړم خو دی ما پسې ډرامې کوي روستو نو دغه ډرامو خو تاسو دې ځای ته راورسولې نو دی ما پسې هغه خو مونږ ډرامه نه ده کړې که نه خو سیریس شوي دي ډرامې دی ما پسې کوي شاته ما پسې لګیایي غلط کار دی کوي هلکه راشه سیریس کې زه ما اوسه څنګه چیلنج کړی دی ګاډې راندا کړې ته ما سره داسې سیریس دغه کېده نو بیا ته زما په مخ باندې بل شانې او ته په شا باندې بل شانې ته په شا باندې هغه شان کېږه مه ته ما ته ودرېدې دلته یو خبره کوم پهلوان کله چې ته شهرت یو لیول ته ورسې او ستا دشمن نی نو ته په خپل شهرت ویارېږه باچا تا چې تا پسې دا کم خلک خبرې کوي دا موږ د دې جواب ورکوو باچا ته په دې ټینشن ماله پهلوانه دا خو ستا شروع ده ته چې کوم دي د دنیا ورلډ سټرونګسټ مین سړي له ته چیلنج ورکې دا وړه خبره ده او راځي او هغه ته مخامخ ودرېږي دا وړه خبره ده ګاډي له دې څونه اکسیلیټر ورکړی ګاډي له مې ښه پل ډبو ورکړو ما وی چې هر څه پرېږده چې هر څه وله مات کړم هم چې هر څه پکې مات کړم چې پته یې ولګي خو بس هغه هر شي ما کې مات کړی دی نه اوس هم راځي خان بابا قلا ته وجه څه ده لکه اوس خو شهرت حاصل شو نو بس اوس خو مه راځه که که زما رورولي ده ته په ما باندې تنقید ولې کوې رورولي زه تا باندې ځکه تنقید کوم چې تا کمنټس خپل نه دي کتلي زه کمنټ زه د چا پروا خو نه کوم نه پروا نو ته د شهرت ګوره شهرت دوه قسمه دی یو په صحیح طریقه ځان شهرت ته رسول دي یو په بیکاره طریقه باندې ډمه چې کومه ده ډمه دا په یو شپه کې په بوجو روپۍ وړي د میدان نه خو د هغې عزت نه نو اشنا زه خو د ډمتوب کار نه کوم که نه زه د عزت خبره کومه د عزت خبره کومه نو ما خو لکه غلط کار خو نه دی کړی ما چیلنج ایښی دی چیلنج دی کې غلطه څه ده کمنټ کې څوک څه وایي څوک ویډیو کې جوړوي ما ترې مخامخ کس راشي داسې دي ووایي خو اوس ته زما لکه مطلب مېلمه یې زه به تا ته اوس نور څه به راته وایم نه خو که راته ما ته بار میلاو شوی او تا ما دا سوالونه کړو دی به مې له ډېر ښه جواب درکړو راځي او بیا خان بابا ما چیلنج ورکړی دی که نه ده د چیلنج خبر وکړه ما جانسینا له چیلنج ورکړی دی دا اوس خبره ده پهلوانه زه تا ته ما ولګېد
ګوره ما تا ته ولیکوې چې ستا دماغ کار کې جانسي نه به اوس راځي تا له به راځي که ته به ولدې ته ولتلی شي زه به بالکل لاړ شم ته څه په کومه طریقه نو که زه ما خان بابا له په کومه طریقه ځان رسولې دی نه ته خبرې نو زه به داسې ځان ورسوم که نه زه به ورسوم تاسو به بیا ووینئ یو ورځ به الله کامیابي رانکي نو څنګه هغه کې خدای مکه جانسي نه مړ شي نو بیا جانسي نه څه شی دی جانسي چې مړ شي نو بیا بس مړ شي قسم دی چې بل ریسلر په قبر نه به روغ کم وجنه بل ریسلر په قبر نه به روغ کم وجنه بل ریسلر په قبر نه به روغ کم په مشهورې نورم ته خو یې مشهور خو که ته نور ځان مشهورې راشه ما ته ووایه چې زه د اوس دې ټایم کې نه خیر دی خو لکه زه خو نه مشهور خو زه خو مشهور یم زما مقصد خبرې دا دی پهلوان واقعي چې د جذبات ډېر زیات هیوي دي کار روزګار څه کې کار روزګار بس هیلث ټیکنیشن کوم دا دلته خان بابا حجره کې که نه دلته بارې نه کومې په دا کې کوم انسټیټیوټ کې کوم اصل حساب داسې دی تاسو ګوره ما پسې خاندی نه خاندمه که نه نو ته توپ کار دا دی هیلث ټیکنیشن چې زه کوم زه ډاکټرۍ دغه کوم چې یو مریض راشي هغه نسم لیستنې ته پهلوان کار داسې زه به یې رابغوم او سټیچر کې به یې داسې دا کوم نو زه به ستنې ته په خپله سم هلکه دې ته بیا څه د تلو ضرورت نشته به د خان بابا د قلا نه به رنګ درته کوي چې هلکه ځان راورسوه کس نشي سملاست نو الحمدلله زه هم لکه زه به تا ته یو خبر وکړم د ستا د انټرویو کې دلته د کالج چوک کې یو کس یو پهلوان رالو یو 3 کسان ورسره نور هم اوس خوا دې خوا یې کول ما وله دا چل وکړو صرف دله خو مثلو دا چل مې وله وکړو او بس سړي بس یې سترګې ووته ووته که نه دا تا ته دا مخکې دا خبره کړې وه که دا یې ما ته وکړه نه واقعي دا پهلوان چې یو خبره کوي هغه کمپلیکس ته چې بیا یو یاره پهلوان تا ته ما رنګ وکړو مسله ده راشه هلک سره ودرېږه او وایم دغه وله وکړه نو حساب ما له تپوس مه کوه صادق به یې تا نه تپوس کوم چینل لار اخیستي وه ورځ ما نه هغه ایر وای ډیجیټل اغوستی وو او جیو نیوز والا هم دا کړو چې پهلوان مردانی راس چل کړی دی دا به هغه وخت کې کم سم ما خو تا به بیا کتلی نه اصل کې حساب ای باندې ما 15 سال دا چې د لوګو سترګې بار پرته وه پای کې 20 سال ما جیل هم تیر کو بیا کنه تو د ستا عمر څومره زما عمر 50 سال ولی نو څنګه چې دا ویډیو کله فالوان مردانی ویډیو نوی تی انټرویو اخیستی ولا فالوان مردانی خپل ځان او پښتنو نومي او شرماو خپل سبسکرایب د فارا خپل یوز د فارا کله خان بابا لا چیلنج کله جشان چیلنج اخی ویډیو غانې جوړاوه خانه کله خان بابا وجره ګاړه راکای کله موټرسایکل راکاګه داسې ویډیو خپل خسکل زرا وړي بل څه نامه ځان مشهور کوي بل څه ځان مشهور کوي او د ویډیو کتلو ډیره مهرباني زموږ چینل سبسکرایب کړئ لایک او السلام